ژمي د سړو ورځو پر راتګ سره جلالاباد ښار کې د لیلامي توکو لکه د ګرمو جامو، جاکټونو، بوټانو او نورو جنسونو بازار ښه شوی. لیلامي جنسونه د نورو هغو په پرتله څو برابره ټیټ نرخ لري. جلالاباد ښار کې د لیلامي توکو یو پلورونکی اسماعیل وایي ژمی ځکه بازار ښه وي چې خلک هڅه کوي ارزان او ګرم توکي وپیري. دغلته وروره لیلام خرڅو د ارزانه مالونه دی وروره، مطلب د غریبو دپاره ډېر یو ښه فرصت دی. ورو هغه کمپله چې بازار کې په 1800 کېږي دلته موږ سره په 300 په 200 روپۍ لاس راځي. دا د غریبو دپاره یو ښه چانس دی، مطلب موږ هم کوشش کوو چې غریبانو سره همکاري وکړو د خپل وس مطابق. اسماعیل وایي پخوا به دغه جنسونه له پاکستان راوړل کېدل، خو اوس د پاکستان پر ځای له نورو هیوادونو کابل ته او بیا له هغه ځایه ولایتونو ته وړل کېږي. دا موږ وروره د مخکې د کراچۍ نه راوړل، بیا پېښور نه هم راوړو، اوس لارې بندې دي. اوس موږ ډېر مالونه د کابل نه راوړو او کابل ته راځي مالونه انشاءالله څه کمی ممی نشته، هر څه د الله فضل دی. لارې بندیز هم څه اثر نه دی پرې ایسته، په موږ مالونه ښه پرېمانه دي. پیرودونکي هم لیلامي توکي ارزان او د خلکو د وس مطابق جنسونه بولي. یو تن پیرودونکی شاپور وایي لیلامي بازار کې ښه لباسونه په نیمه بیه پیدا کېږي. دلته چې دا جاکټ مې واغوستو نو سي دپاره او په ښه ریټ باندې میلاویږي. غریبو خلکو دپاره انشاءالله تعالی دا مارکیټ ډېر صحیح دی او په ښه ریټونو باندې میلاویږي. په دې وروستیو کلونو کې د بازار اړتیاوې بدلې شوې دي. پیرودونکي هڅه کوي هغه توکي ترلاسه کړي چې ښه کیفیت او مناسب قیمت ولري.